ما پسې یو کس راغلی و مخکینۍ خبره ده یو کال تقریبا کېږي او بس غریب جو په سترګو کې اوښکې راغلې او دعاګانې کوه او بچي راته دا ووایي او دغه وایي ما په ډاکټري وکړه ډاکټري مې په خپل بچي باندې وکړه او څه د پاسه وایي څه د پاسه شپېته لکه روپۍ زما نه پرې هر څه لګېدلي چې دنه ډاکټر جوړ شي یوه بله ورځ ورته ما په ټلیفون باندې نصیحت وکړو وایي ما ته وایي چې پلاره ستا خپل ژوند دی زما خپل ژوند دی ته زما په ژوند کې څه لګوتې نو ما ته بیا غریب په سترګو وکړه وایي دعاګانې ورته کوه خفه یم او اوس سره خفه کې کوملی وایي چې خپلو بچو ته دین وښایي خپل بچي د الله په دین باندې پوهه کوي قرآن یې پوهه کوي په حدیث یې پوهه کوي د الله د دین ورته وښایي ته به په قبر کې پروت اجر به تا ته در روایي لکه یو حدیث کې څه راځي امام احمد امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان الله عز وجل دا ډېر د خوشحالۍ حدیث دی ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة الله سبحانه وتعالى بده یو نیک سړي درجې په جنت کې ډېرې اوچتې کړي فيقول يا ربي أنى لي هذه وایي دا وایي چې الله د ما د کوم ځای نه دا درجې وګټلې زما دومره نیکیانې خو نه وي دومره ښه اعمال خو ما نه دي کړي دا د کوم ځای نه رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ورته وویلی شي چې باستغفار ولدک لکه ستا هغه بچو ستا دپاره بخاني غوښتې د هغې دلته الله ستا درجې اوچتې کړي که زه او ته او موږ دا غواړو چې زموږ درجې دې اوچتې شي په جنتونو کې او د مرګ نه بعد دین په موږ پسې د اجرونه را رواني نو خپل بچي دینداره کوي ماحول ورته دیني جوړ کوي مدرسو ته یې لېږئ قرآن ورته ښایي حدیث ورته ښایي بنیادي خبره عقیده ورته وښایي الله څوک دی پیغمبر څوک دی قرآن کې څه دي د حدیث کې څه دي دا خبرې ورته وښایي دا بچي دا به چې لوی شي په دنیا کې دله هم فایده در کوي او په آخرت کې هم فایده ده دنیا کې فایده دا ده چې کم بچي ته د دین وښو دی به د قدر کوي کم بچی ته چې دین خو د بر سره مرسته کوي کم بچی ته چې دین خو د به تاسو ولاړی وجدار چې الته د الله خبره واورید د پیغمبري واورید چې د مور پلار سره به احسان کوي او یو بچی ته په یونیورسيټي یو ګټ ډیګری یو ډاکټر او انجینیر او هر څه ته جوړ کړو په اخر کې به نتیجه سره وځي د بازو چې هغه مور پلار هغه د کور نه وشړي او دوی په انګلیش نه پوهېږي او دوی د نن سبا د حالاتو مطابق ژوند نشي تېرولی دا هغه بچي دي چې دوی په لکاو روپۍ ولګولې ما پسې یو کس راغلی و مخکینۍ خبره ده یو کال تقریبا کېږي او بس غریب جو په سترګو کې اوښکې راغلې او دعاګانې کوه او بچي راته دا ووایي او دغه وایي ما په ډاکټري وکړه ډاکټري مې په خپل بچي باندې وکړه او څه د پاسه وایي څه د پاسه شپېته لکه روپۍ زما نه پرې هر څه لګېدلي چې دنه ډاکټر جوړ شي یوه بله ورځ ورته ما په ټلیفون باندې نصیحت وکړو وایي ما ته وایي چې پلاره ستا خپل ژوند دی زما خپل ژوند دی ته زما په ژوند کې څه لګوتې وایي نو ما ته بیا غریب په سترګو وکړه وایي دعاګانې ورته کوه خفه یم او اوس سره خفه کېږي تا هغه بچي ته الله نه وښویلی تا هغه بچي ته پیغمبر نه ډاکټر ته جوړ کړه خو دغه خو ته وښایه که نه موږ ګورې د دنیوي علومو خلاف نه یو بلکې موږ خو الحمدلله خپلو درسونو کې دا وایو چې دنیوي علمونه وکوي چې د امت مخکې لاړ شي خو دا وایو چې د هغې نه مخکې ورته قرآن او حدیث او دین دا ورته وښایه بنیاد ولې مضبوط کېده که بیا ته ډاکټر جوړې که بیا ته انجینیر جوړې که هر څه جوړې دی به نه ګډوډ کېږي ولې دا وجه دا ده چې بنیاد یې څه دی بنیاد مضبوط دی نو چې ته ور واچې دنیوي علومو ته بیا یې را برابرې هغه ډېر په مشکله کې کېږي الا من رحمه الله مګر دی چې الله پرې رحم وکړي جدا خبره خو نور ډېر مشکلي چې ته یې پرېږدي په دنیا کې آزاد او دنیوي علوم او بهر ملکونو ته لېږي او د انګریزانو ملکونو ته لېږي او هلکان او جنکۍ یو ځای او نشیب تماشې او بد حالت او بیا د هغې نه بعد وروسته په آخري وخت کې بیا وایي چې دلته اوس زه دین لاره کوم او کوشش کوم چې د دیندارۍ ته راوړي هغه به ډېره ګرانه ده مګر دی چې الله رحم وکړي نو بچو ته دین وښایي که تاسو دا غواړئ چې قبر کې پراته او دغه د پسې د رواني د اجر او میټر سټاټي بچي دینداره کوي